په دې باندې تشویش کې چې ولې ځینې خلک زما په اړه ډېر منفي نظر لري، ډېر خلک زما په اړه داسې څه وایي چې ما کې هغه نشته دی، خو خلک دي له خبرو یې آرام نه یې او له خبرو یې په امان نه یې. پوهېږې، هر انسان تا ته د خپل نقطې نظره ګوري، هر انسان چې څنګه یي هغسې تا ته ګوري. چې لږ نور یې درته واضح کړم، که یو انسان خپله ښه تا ته ښه نظر کوي، هغه ته ښه ښکاري، ته هغه ستا په اړه مثبت نظر لري. کله چې ته خطاوې کې تېروتنې کې، ستا له خطا او تېروتنو دی تېرېږي، ځان تېروي درنه، خطا او تېروتنو ته دی نه تمیږي، ټول فکر دا نه کوي چې ستا ټول کارونه خطا دي. هغه انسانان چې ستا سره کینه لري، حسادت لري، ته یې نه خوښېږي، ګران پرې نه یې، که ته هر څه وکړې دوی بیا هم ستا تېروتنو ته ګوري، خوالو ته دې نه ګوري او خوالی دې له دوی هېري، هغې باندې هېڅ خیال نه راوړي، اما یوازې هغه څه ته ګوري چې له تا تېروتنې کېږي. ستا منفي صفتونه دوی په خپلو زړونو کې ځای کړي دي او هغه کینه چې ستا د دوی په زړه کې ده، ته چې هر څومره پرمختګ کې د دوی کینه لا پسې زیاتېږي. ته چې هر څه وکړې دوی به ستا په اړه منفي نظر لري. همدا د ښه او بد انسان ترمنځ تفاوت دی. ته خپله وګوره، که ښه انسان یې خلکو ته په ښه سترګه ګوري او که نه یې خلکو ته په منفي سترګه ګوري. ښه انسان شه.